زابل یو علاقه د زابل یو وړوکی ماشوم دی د 9 کالو به یا به د 6 کالو وي هغه کوی ته پرېوتی دی دا ټول علاقه اړم ده خو ماشوم یې ژوندی راوي نشته او د دنیا ته فلم کړی دی چې پته لګي د چا دعا قبلېږي د اخلاص او دعا وغواړي چې الله رب العالمین زموږ د بچی ژوندی راوباسي او هغه مور یې داسې خوږمنه غوندې ښځه ده نو د سورت یوسف هغه آیتونه ویلي دي چې څنګه یعقوب علیه السلام سترګې وچې شوې او چغې کړې چې ای یوسفه ستا حالت په موږ باندې راغی خو زما آفت او مصیبت به یو الله ته فریادي د هغه لوی الله نه موږ سوال کوو چې الله رب العالمین دې دغه ماشوم بچ کړي الله دې کوی نه په خیر او په روغ صحت راوباسي او ټول مسلمانان د الله د مصیبتونو ازمایښتونو نه وساتي خو دې طرف ته یو سوچ پکار دی چې په دې دنیا کې یو اولاد دی او یو مور او پلار دی په دې مور او پلار کې وفا ده په دیو کې غیرت دی په دیو کې عزت دی په دیو کې سړیتوب دی دیو ټول عمر د ځان نه تیل وباسي چې زما دا بچی خوشحاله شي زما د بچی ته عزت ملاو شي زما دا بچی ته تکلیف نه خلاص شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو مرغۍ وه بچی ترې صحابه راچوت کړي وه هغه چغې والي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا مرغۍ چا په دې بچو باندې خفه کړې ده او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ دا بچي ورته پرېږدئ د مور د بچي سره ډېر لوی درد دي که سا ترې خېږي سا او زنکدن درې تورسرې شروع وي نو هغه هم که چاته وصیت او نصیحت کوي نو د خپلو بچو متعلق کوي چېرې دا زوی دی بچی مې دی معذوره دی بیمار دی غریب دی زما د بچو سره گزاره کوي د مورو چې په کټ کې پرته او په هسپتال کې د لور غمي وسره د زوی غمي وسره د بچی غمي وسره خدا بچی دومره کم اصل شو او دومره حیات پاسېدله چې په دې سترګو موږ هغه بچي ولیدل چې مور ته کنځل کوي هغه بچي موږ ولیدل چې په مور باندې گزاره کوي او هغه بچي موږ ولیدل چې ټوله مور شپه ورځ الله ته چغې وباسي چې یا الله دې عذاب نه خلاص کړي نن هم دا ماشوم کوی کې پروت دی والله که دا مور یې نس آرام کوي چغې وباسي لوی الله رب العالمین ته که د چا زوی په هسپتال کې پروت دی دا مور ټوله شپه رونی